ولسمشر غني او منظور پښتين ټولو خلکو او پښتنو ته د قرنطین کېدو او په کور کې د پاتې کېدو بلنه ورکوي. دا چې دغه دوه مشرانو نورې کومې خبرې کړې دي په دې ویډیو کې وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د روان وایروس د مخنیوي تدابیرو اقداماتو او له دې څخه رامنځته کېدونکو ګواښونو سره د مبارزې په اړه د جمهور رئیس غني پیغام. درنو وطنوالو، ګرانو خویندو او ورونو، له بده مرغه موږ د کرونا په نامه له یوې داسې وبا سره مخ یو چې ټولې نړۍ حتی پرمختللو هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی او د نړۍ دولتونه یې له هغې سره په مبارزه کې له لوی چلنجونو سره مخ کړي دي. د افغانستان حکومت مشرتابه دغه وبا له اولې ورځې جدي ګڼلې وه او د دې وبا د پرمختګ منحني سیر او تکامل ته متوجه و. همدارنګه مو هڅه دا وه چې د هیواد مختلفو ولایاتو، ښارونو او ولسوالیو ته د کرونا ناروغۍ پراختیا تعقیب او پیشبیني کړو. د اوس لپاره همداسې یوې مرحله کې قرار لرو. زموږ له نظره د دغې منحني د جهت راتلونکي پړاوونه به دا وي چې د ناروغۍ د خپرېدو عظیمي او نهایي ټکی چې د فلاکت نقطه ورته ویل کېږي ارزیابي او پیشبیني کړو او لازم چمتووالی ورته ولرو. د فلاکت یا نهایي نقطې وروسته د پیښو د کموالي مرحله ده او په دغه مرحله کې به هڅه کوو له وبا څخه را پیدا شوي زیانونه جبران کړو، اړمنو خلکو ته دوامداره مرستې ورسوو او په پای کې په مختلفو برخو کې د بیا احیا کارونه ترسره کړو. له ټولو هیوادوالو هیله لرم چې د روغتیا وزارت خبرتیا جدي رعایت کړي او په کور کې پاتې شي ترڅو په خیر سره له دغې وبا نجات ومومو. د یو پرمختللي افغانستان په هیله زنده باد افغانستان، یشسن افغانستان، تل دې وي افغانستان. بل خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين هم په ټولو پښتنو غږ کړی چې په کورونو کې تم شئ او ځان د روانې ناروغۍ څخه په امان کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه محبوب مشر چې په وروستیو کلونو کې له لر او بر سربیره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خپل شرافت، انسانیت، دوستۍ او بشري حقونو په پلوي کې نړیوال شهرت او مینوال پیدا کړي دي. په ټولو پښتنو غږ کوي چې له کرونا سره د مبارزې په خاطر په کورونو کې تم شئ. نوموړی په یوې 2 دقیقه‌یي ویډیو کې د کرونا وایروس په حق غږیږي او د دغې وبا په اړه وقایوي لارښوونې کوي. منظور پښتين په خپلو څرګندونو کې د روان وایروس له امله د نړیوالو تلفاتو یادونه وکړه او زیاته یې کړه چې په کار ده د دغه مرض ځپلو سیمو ته له تګ نه د ټول خلک ځان وساتي او د روغتیا پالانو لارښوونې دې تعقیب کړي. نوموړي که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالیتونو په هکله یادونه نه ده کړې، خو زیاتوي چې د ځمکې په سر دا ځپل شوی پښتون دې نور له خپل ژوند سره زیات خیال ساتي. قدرمنو کتونکو، تاسې د دغه دوو مشرانو پورته څرګندونې څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه مو نظرونه کمنټ کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل در سره سبسکرایب کړئ.